سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. ډېر وخت وروسته مې غوښتل یو اقتصادي بحث سره وکړم. یو لیکنه کې مې د انټرنیشنل پاورټي لاین په اړه باندې لوستل، د فقر هغه نړیواله کرښه یا فقیر که یو څوک تاسو نه پوښتنه وکړي چې غریب یا فقیر چاته وایي یا غریب ستاسو په اصطلاح باندې څوک دی، نو که ساده کلیوال جواب ورکوي ورته وایي چې والا ډوډۍ ونه لري والا کور ونه لري. خو کله چې د اقتصادي بحثونو خبره راځي، بیا د فقر دپاره خپل شاخصونه دي، خپل هغه نرخونه یا ریټونه هغه ورته ټاکل شوي دي. په 2022 کې نړیوال بانک یا ورلډ بانک چې دی د فقر د کرښې دپاره یو لیمیټ وټاکلو، یعنې په روزانه ډول که یو څوک څه باندې $2 چې هلته $2.15 دی دا عاید ولري یو کس، نو دا فقیر نه شمیرل کېږي. دا خبره څه معنی لري غواړم دا تشریح کړم. 2022 د سپتمبر نه مخکې دا 1.9 و، ځکه هغې وخت انفلاسیون په لوړه کچه باندې نه و، د خلکو د پیر او پلور هغه ځواک ډېر و، بازار کې پیسې ورسره ډېرې وې، شیان ډېر رانیول. خو کله چې دغه انفلاسیون ته په کتو، نرخونو جګېدا ته په کتو او د خلکو عواید ته په کتو باندې بیا دا رقم جګ کړو چې اوس $2.15 باندې، یعنې که یو څوک ولري دا فقیر نه دی. راځئ عادي په ساده ټکو کې درته وایم. افغانستان کې یو عادي کورنۍ 6 کسه او کسه یا 8 کسه پورې یو څه ډول باندې د کورنۍ غړي دي. نو د یو کورنۍ 8 کسه تاسو راخلئ ضرب $2.15 کوئ، نو $2.15 ضرب 8 کسه د کورنۍ، یعنې ورځ کې باید دی $19.2 عواید ولري. دا که زه میاشتو ته واړم نو حتما ضرب 10 کوم باید، نو دا کېږي $514. نو که اوس بیا وایي چې افغانیو ته واړم نو ضرب اوس نرخ چې دی 2 مثال د خبرې، یعنې یو 8 کسیزه کورنۍ باید په افغانستان کې د میاشتې 20,152 افغانۍ ولري، ویې ګټي، عوایدي، معاشي، د کار نه عایدي، نو دا به غریب نه شمیرل کېږي. په دغه 20,000 افغانیو کې 8 کسیزه کورنۍ دي کې د دوی صحي چارې شاملې دي، د کې د دوی خواړه شامل دي، د کې د دوی برق، اوبه، بچیانو لګښتونه ټول شامل دي. نو تاسو غریب نه شمیرل کېږي که چېرته 8 کسیزه کورنۍ یاستئ او 20,000 افغانۍ یا زیات د دې نه عاید لرئ، نو دا هغه اسانه محاسبه ده په اوس وخت کې. نو اوس خپل چار چاپېر افغانستان کې وګورئ، داسې کورنۍ به وي چې 10 کسیزه به یې خو د میاشتې عاید به یې 10,000 مړي، داسې کورنۍ به وي چې 2 کسیزه به یې خو د میاشتې عاید به 1 لګي، بیا به مو وایي چې موږ اقتصاد خراب دی که نه. نو دغې ارقامو ته په کتو باندې هغه انډول باید سړی تحلیل کړي. ډېر زیاته مننه.